تاسو به اورېدلي د تاتار فتنه یو مشهوره فتنه تېره شوې ده او د هغې مشر و هلاکو خان چې هغه د هېڅ قسمه دین قایله نه او دنیا تقریبا ټوله اغشتې وه. لوی خلافت و د مسلمانانو او بادشاه بغداد دارالخلافه او د ټول اسلامي ملکو د 650 هجري پورې د 132 هجري نه تر 650 هجري پورې یعنې څه د پاسه 600 کاله تقریبا د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو ملکونو یو حکومت و دارالخلافه بغداد او دا ټول د هغې تابع وو. یو ملک و، عقیده یو، دین یو، شریعت یو. عیش پرسته بادشاه راشي نو آخري بادشاه د بغداد او د ټول اسلامي دنیا بادشاه خلیفه نو هلاکو خان سره د فوجونو په دې ملکونو راغی. دې طرف ته هم توجه وکړه د اسلامي ملکونو ته. چین او د روس ملکونه یې غشتي وو او هندوستان یې غشتی وو. نو په دې ورتلل نو بادشاه ته راپورټ لاړ چې هغه هلاکو خان سره د فوجونو نه زمونږ د اسلام ملک طرف ته یې توجه ده. یو خاص وزیر او هغه منافق ابن الالقمي شیعه او مردار هغه ته یې ویل دا معلومات وکړه وزیر داخله معلومات وکړه چې دا کوم خاص او د هغه ساز باز و د هغوی سره بس یو ورځ نیم پس دا شیان مواصلات خو نو که نه پخوا ورته وی صاحب هغه داسې تېرېږي دې ملک ته دې خوا سترګې راواړئ نو سترګې به ترې وباسو. بیا بادشاه ته راپورټ راورسېد د خپلو سړو په واسطه چې هغې خو سرحد قریب رانل. بیا ابن الالقمي راوغوستی ورته یې ما ته خو راپورټونه رارسي چې رارسي وی زه معلومات کوم. بیا یو ورځ پس وایي صاحب هغې په دې لاره ځي ما معلومات کړه هغې وایي مونږ صرف سلام کوو د بغداد د اسلام د حکومت او زه په مخه قبلې ته مونږ اسلام د حکومت سلامۍ له راغلي بادشاه به په دې دوکه ساتي. بیا راپورټ راغی چې هغې خو بغداد ته راورسېد. بیا ابن الالقمي ته وایي دا څنګه دوی خو دننه راغله او کیمپونه یې ولګول او بغداد نه بار پراته وی صاحب ته هېڅ خطره مه محسوسوه زه معلومات بیا ورته ابن الالقمي وایي وزیر چې صاحب ما معلومات وکړو هلاکو خان وایي زه د بادشاه سلامت ډېر عقیدتمند یم او زه د هغه زوی له خپله لور ورکوم په عقیدت کې او په نظرانه کې. نو هغې ځکه راغلي دي نو د هغې دا خواهش دی چې تاسو سره د شهزادګانو نه او د څو خصوصي ښځو نه دا راشئ وزیرانو نه کیم ته به راشئ واده به وشي او تاسو به بوځئ او هغوی به ځي په مخه خپله لار واخلي. بات ته دوکې دا د منافقانو بادشاه خوشحاله شو چې هلاکو خان نه خو خلک یېرېږي او دبدبه او هغه خپله لور زما زوی له راکوي نو دا ښه ده چې لکه شمالي اتحاد وایي بلې صاحب د بلې صاحب زامنو
نو بادشاه سره د شهزادګانو نو کیم ته چې لاړه د هغې ورځې نه پس نه دي روت مالته یې بیا حلال کړه ټول یې حلال کړه او هلاکو خان فوج ته وی 3 ورځې بغداد لوټ کې چې څه وینې او څه مړي نو آسونه ورسره مسلمانان به اجتماعي طاقت یې چمته ځکه د جنګ څه تیاری نه وکړ او نه د جنګ په خطره کې 3 ورځې بغداد کې قتل عام نو آسونه به په دې لاشونو ګرځېدل لارې کوڅې د مړو ډکې او د مسلمانانو لویو کتابخانې وې پخوا خو چاپخانې نه وې قلمي کتابونه او بیا زمونږ د مذهب والا ډېرو ځکه امام ابو حنیفه بغداد کې دی زیارت یې ملته دی او سرکاري مذهب زمونږ مذهب حنفي او اوس هم عامه دنیا کې زمونږ مذهب دی الحمدلله په شام کې په اردن کې په مصر کې پاکستان کې افغانستان کې سرکاري مذهب حنفي دی نو بیا اندازې قلمي کتابونو شاهي کتابخانې وې یو کتاب به په شلګونو په سوونو جلدونو کې او د سرو زرو په اوبو لیکلی شوي او په قیمتي بادشاهانو نه به لیکلي کېدل او هغوی به ترې سرکاري طور اخیستل او خزانه کې به یې محفوظول یو نسخه به وه که نه چاپخانې خو نه چاپخانې سن 16 کې جوړې شوي دي بنابرت جوړې کړي دي مصر کې اول نو هغه ټول کتابونه یې سمندر دجلې ته وغورځول نو 3 ورځې دجله توره د سیانو نه تور روانه ځکه دا قلمي کتابونه یو لویه حادثه په امت راغله او د اسلام ملک ختم شو نو دا واقعه پرې راغله اوس هم د جهان کافران ټول بغداد ته متوجه دي خدای پاک دې په دې کافرانو خپل قهر نازل کړي او هغه شانتې حالات کې چې څنګه یې سمود او عاد تباه کړي خدای ته هر څه اسان دي زمونږ خو څه وس نشته چې چا وس شته هغه ټول چپ دي قوم به څوک قوم ټول خفه دي عربو کې دي که دلته دي کار دی کې ځکه مسلمانان خو د یو جسد په شانتې دي دا د دواړو جهانو د سردار حکم دی مسلمانان د یو بدن په شانتې چې بدن کې کم ځای خوږېږي نو ټول بدن خوږېږي مسلمانانو باندې په کم ځای کې چې تکلیف وي ته به ورسره خفه که دې وس وي که نه وي دعا خو کولی شي خدای ته ژړلی شي نو هغه ژړه او دعا خو سړی کولی شي که د لاسه خو وس دې نه یا غوځې داسې چې لاس پرېستانه نن زمانه خو ټوله ده ټکنالوژي زمانه ده د بمونو زمانه بم سره عام سړی څه مقابله کولی شي بم سره خو به د بم والا کوي چې چا سره بم وي او جزونه عوامو خلکو سره خو دا نه نو یو لویه حادثه وشوه هلاکو خان دا د خدای فضل دی مسلمانانو د ابتلاګانې راځي او دا خدای پاک یو قسم سرزنش هم ورکوي چې دوی کې لږ بیداري راشي کافرو ته خدای څه نه وایي دنیا کې او مسلمانانو باندې تکلیف راولي او خدای دا دنیا د امتحان یو ځای پیدا کړی که دې کې هر قدم باندې مسلمان غالب وي نو بیا ایمان کې امتحان نه پاتې کېده ایمان بالغیب زه خو ورته مثال کې وایم که نه که سړي مونځ کوړی او جیب کې 10 روپۍ پرېوتېدې چا به مونځ پرېښی یا سړي مونځ نه کولی او په سر یې یو کوټکاڼې را پرېوتې وړوکې چټاکې نو چا به مونځ پرېښی خو خدای دا نه کوي دنیا کې ماشوم به یې پاک به په هغه باندې به بیماري راغلي ماشوم څه ګناه خو نه کړي ماشومانو باندې تکلیف راځي د خدای دوست به یې پاک انسان به یې په مرضونو به مبتلا او دې خوا به یو بدماشي ډاکو به یې غل به یې هغه په عیش و عشرت کې مبتلا دا دنیا ټوله د اشتباه یو ځای ده دې کې دا خدای څیزونه څرګندوي نه بیا خو د امتحان ځای پاتې نه شو د پرچې د لیکلو پرس چې څه لیکي پکې لیکه
که کنزل پکې لیکي او کلمې پکې لیکي خو پته دی رستو لګي. نو دنیا خدای د عجایبات یو نمونه. پیغمبران به تکلیف به پرې راځي. موسی علیه السلام جهاد کو د یو قوم سره عمال قوم سره او لوی پیغمبر دی سخت شکست یې وخوړ مړه شو پکې دی. دی وایي خدایه قربان دا ولې زه ستا پیغمبر یم زه ستا دوست یم ما سره خو ستا مسلمانان بندګان او دی خو سره کافر دی او مونږ شکست وخوړ. خدای وایي زه پروا نه لرم لا ابالي دا راولم امتحانات او د مخلص او د نامخلص او د ټګ او د ساس او د منافق او د پتم پدې لګي. بغداد هلاکو خان واغشت او درې ورځې ټولو لارو کوڅو کې دا مړي پراته او دجله کې ټول کتابونه وغورځول لکه روسیان چې کابل ته مخکې راغله نو د مسلمانانو کتابخانې د هغې مخکې سوځولې. د افغان مسلمانانو خلق په نره جهاد کړی دی خو لیډران یې غدارانو ختم لاړل. خدای هغې هلاک څوک مردار شو څوک روک شو. چې افغانیانو جهاد په رښتیا کړی او کلک جهاد یې کړی ځکه د ټینکونو سره په بوتلو مقابله کول دا ګران او عراقیانو سخت جنګ وکړ ځکه د دوی د خیانو د امریکې چې 3 غنټې کې به دا ټول عراق خالي کېږي. نو سخت د نرتوب جهاد وکړو خو آخر چې یو سړي باندې اور وري او منځ کې هېڅ ورسره نه او د جهان ټول طاغوتي طاقتونه پرې راچاپېره او داسې بمونه استعمالیږي چې هغه مخکې نه دي استعمال شوي او کورونه او بنګلې او ماشومان او زنانه او بازارونه ټول ولا تباه کېږي. نو هغې به څوک سړي باندې اور وري. اسرائیل او د مصر جنګ امریکا خو پخوا نه غدار قوم راغلی خو زموږ د حاکمان ناپوهه دي. بیړه را روانه ده د امریکې بیړه را روانه ده. په مشرقي پاکستان کې مسلمانان وژل کېدل او دوی د امریکې د بیړۍ په انتظار لاړل. د چا څه کار دی چې بل دپاره ځان وژني؟ امریکا ستا دپاره ځان وژني. نو بغداد لاړ دړې وړې شو خو خدای پاک مسلمانانو کې نیکان وي دعاګانې کوي خدای ته زاري کوي چې خدای د امتحان او ابتلا زموږ نه لرې کړي. زموږ اعمال دي چې موږ ته رارسي. خدای پاک وایي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې څه تکلیف در رسي ستاسو د اعمالو په نتیجه کې او ډېرو نه خدای معافي هم کوي لا درګذر هم کوي. ما ورته وایي مسلمان ته تکلیف رسي کافر ته داسې نه وایي هغه دپاره لوی ځای پاتې دی. خدای پاک عجیبه شان دی چې همت څوک بیا نه لي که نه نو خدای بیا فتح او کامیابي ورکړي او د امتحان په تیر شي موږ شي پکې ډېر. خدای د هلاکو خان زوی چنګیز خان پیدا کړ. خدای هغه ته هدایت وکړه د ایمان مسلمان شو. هغه ټول د کافر حکومت خدای د اسلام په حکومت بدل کړ. دا سرونه د علماو د سړو په دې کوڅو لارو کې به ځوړند کړو خو خدای هغه ته هدایت وکړه. داسې یو عالم یې نیولو چنګیز خان ورته وایي ته ښه یې که زما دا سپی ښه دی. وایي که ما د خپل مالک تابعداري وکړه خو زه ښه یم سپی زما نه ښه نه دی او که زه نه تابعداري وکړم او سپی د مالک تابعداري کوي نو بیا سپی زما نه ښه دی. وایي څوک دی مالک؟ خدای پاک دروازه تبلیغ او د نصیحت ورته کړه وکړه. چنګیز خان خدای مسلمان کړ. خو د هغې حکومت په زوال کې حکوم بغداد دارالخلافه ختم شو. مسلمانان بیا په فکر کې شو نو 2 خلافت یې جوړ کړ. مخکې یو
او لوی طاقت. نو یو ته خلافت عثماني وي، بل ته خلافت مغولي وي. عرب او ترک او دغه دا چې اوس آزاد شوي دي د روس نه، دا ټول ملکونه خدای یو بل سړی پیدا کړ عثماني نوم، او په ترکو کې استنبول کې خدای پاک هغه له اختیار ورکړ، او ورو ورو مسلمانان دا جمع شو، بادشاهي جوړه شو. د استنبول نوم پخوا قسطنطینیه. قسطنطین یو عیسائی بادشاہ تیر شوی سن 325 سنه عیسوي کې. نو دا دارالخلافه هغه جوړه کړې، مسلمانان پرې ورغلل او خدای پاک فتح کړ. او عجیبه واقع دا وه چې فتح کېده، عیسایان او ملایان په یو مسله په جګړه اخته وو. چې کوم وخت غیر ضروري مسلو باندې دا مولیان مختلف شي، نو قوم ته لوی فساد جوړېږي. بحث یې په دې و چې عیسی علیه السلام په خپل عمر کې د معدې سپینه ډوډۍ خوړلې ده که نه ده خوړلې، نو چا ویې خوړلې ده او چا ویې نه ده خوړلې، او داسې خبره ده. او دلته پې مسلمانان ورغلل. ګرجه اوس هم شته، هغې ته آیا صوفیه ګرجه وایي، او هغه د ترکو بادشاهانو جماعت کې وی تاریخي. او قسطنطین نوم یې بدل کړ، نوم یې ولا اسلام آباد کېښود. په ترکو کې اسلام آباد ته استانبول وایي. استانبول معنی اسلام آباد. دا نوم ولا مسلمانانو ایښی دی، قسطنطینیان. که مخکې نوم یې قسطنطینیه، بیا نوم یې اسلامبول شو. اسلامبول ته استانبول و، که معنی اسلام بول د اسلام آباد. بیا لویه بادشاهي وي، د کافر نوم هم نو. چنګیز خان ته خدای هدایت و، انګریز څه حیثیت، او یهود ذلیل قوم او د رعایاو په شکل به اوسېدل ځای په ځای، بڼیا شانتې قوم، نه څه حیثیت و نه د انګریزانو څه حیثیت. بیا داسې انګریزانو د قومیت په نوم خلافت کې انتشار پیدا کړي، دا مې ورته ویلي وو مخکې. او آخري خلیفه سلطان عبدالحمید، او هغه یې د یو فوجي جرنیل مصطفی کمال چې نسباً یهودي او د انګریزانو ایجنټ، د هغه په واسطه عرب ورته پورته کړه د قومیت په نوم، او هغه په فوج کې انقلاب راوست. که چا حج کړي نو د خلافت عثماني د آبادۍ به وویني، د مدینې منورې او د مکې مکرمې، چې خدای دا کاڼي راوړل او د آبادۍ ټولې، چې هغه وخت کې یو انیزم نو په عربو کې. عرب خو خوار ملک هېڅ نو پکې، دا خو تیل په سن 32 کې پیدا شو، نو تیلو د وجه نه مالدار شو، کنې نه زرعي ملک دی نه معدني ملک. شګې اوچ غرونه اونه پکې نشته، اوبه نشته، نهر نشته، زراعت نشته. د دې ځای مسلمانان چې بتلل نه پیسې به هغوی له ورکولې خیرات. او زمونږ سکه د هغوی د سکې نه اوس د پاکستان په اولو ورځو کې زیاته وه. زمونږ 1 روپۍ به هغوی په 26 قرشو اخیسته، او مسلمانانو ته به یې منت کوو چې دلته پاتې شي. د پېښور او د ډېرو علاقو هغه وخت کې مسلمانان چې پاتې شوي دي اوس هم دي هلته، او زه یې پېژنم بعضې خاندانو. نو دا خو سن 32 کې تیل بند شو، بیا سن 56 کې زیات شو، بیا اوس نور هم زیات شو، نو مالدار شو. کنې خوارنګړي او ترکو هغه وخت کې ریل بوتلې د مدینې منورې ته که چا لیدلې، اوس هم سټیشن دی لوی، کوم ځای کې چې دی هغې ته باب العنبریه وایي. د ترکو نه ریل بوتلې دی په شګو کې. نو چې د قومیت په نوم ورته فتنه جوړه شوه د عربو او د عجمو سوال راغی چې دا عجم دي ترک دي او موږ عرب یو. نو هغې کې هم ضد راغی، د انسان په طبیعت کې ضد دی چې موږ یې خدمت کوو، د هغې کوو، احترام یې کوو.
ناغي نه خو خلافت یې ختم کړ انګریزانو د قومیت په نوم او عرب یې تقسیم کړل او یهودي پکې جوړ کړ او سلطان عبدالحمید یې ختم کړ او مصطفی کمال چې د انګریزان ورته غازي وي غازي مسکني دا ډېر غدار دوه درې کاره وکړه اسلام ته یې نقصان ورسوه یو خدا چې ترکي به په زمونږ په رسم الخط لیکل کېده الف ب ت س باندې هغه یې په رومن حروفو کې کړه په انګریزي کې نو ترکي په انګریزي حروفو کې لیکل کېږي رشتې د اسلام سره ختم کړ غدار دویم 40 کاله حج بند کړ حج له به څوک نه ځي دریم عربي تعلیمات او اسلامي سبقونه د ټول بند کړو ما ته د ترکو کسانو ویلي چې دا مردار مړ کېده دا مصطفی کمال بوډا شي و اخر او دا سره داسې به ټیټ په روانو رپېده به ګوزن واله او فالج واله بوډا نو چې متیازې به یې کولې متیازې به یې خولې ته تلې ځکه نغېدې نه شو هلته به یې سر ټیټ او بس متیازې به یې کولې خوله کې به یې تلې بیا چې مردار شو یو د ده ملګری عصمت انون و هغه وروسته مړ شوی دی او دی مخکې مردار شوی قبر کې کېښود سار قبر نه بار پروت بیا وکړه بیا داسې اوس یې داسې ښخ کړی دی چې کنده کې نه دی قبر ځمکې د پاسه ایښی دی او د پاسه یې پرې ډاډ جوړ کړی دی لکه د قبر پسې خدای بعضې کارونه ښیي د عبرت دپاره نو دا ابن الالقمي د وجې نه چې بظاهره مسلمان او مصطفی کمال د وجې نه چې بظاهره ځان ته مسلمان درېیمه دا چې ملک یې ټول د انګریز په تابع او نظام یې داسې جوړ کړی دی چې هغه ټول د مذهب نوم به څوک نه علي هلته کنې ترک ډېر بهادر قوم او یو فوج یې جوړ کړی هغې ته به انکشاري فوج وي دا کوټ پتلون د ترکو جامه ده دا د انګریز نه ده د انګریزو جامه ډېره خرابه وه پخوا دا پتلون او کوټ دا یو سلطان بادشاه سلطان یو مشهور قاضي دی هغه جوړ کړی خپل فوج یې تیار کړي انکشاري فوج یعنې دا د حکومت بچي دي نو هغوی هر قسمه جهاد به نو مسلمانانو ته په دغه طریقه د خپلو د لاسه تکلیف ورسېد او دې خوا خلافت مغولي جوړ شو مغول خاندان د بابر بادشاه نه آخري بادشاه شاه ظفر رحمت الله علیه انګریزانو ته سترګې وښکلې جیل کې پروت او څو ورځې لوږې وساته روز به درله ډوډۍ راشي دغه به ورته وي څوکیداران نو چې ډېر سخت بې حاله و نو مجمع والا یوړه او د پاسه یې پرې سور رومال اچولی وی دا ستا ډوډۍ ده چې رومال یې تېلر کړه د لاندې د زامنو سرونه یې وله راوړي او رنګون کې خښ او د هغه مشهور شعر هم دی وی کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کی لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار د غدارانو د لاسه د میر جعفر صادق غدار یو شیعه مردار د هغه د لاسه خلافت ختم شو نو مسلمانانو باندې تکلیف ما ورته وی په مسلمانانو په تکلیف هم سړی خفه خو زیات د بادشاهانو د اسلام د غدارو د وجې نه د اسلامي بادشاه ټیک ته که عراق هر څومره غلطي کړي خو زمونږ خو مسلمان ورور دی مونږ پرې خفه یو زه په صرف په صدام نه یم خفه صدام خو یو سړی دی من خو د سړي تابع نه وي په هغه ماشومانو زنانو په کورونو آبادو په جوماتونو چې هغه ټول دړې وړې شو په هغې سړی خفه یو سړی دې وي یا نه وي د هغه په دغه باندې خو نه دی ټیک ته په بېدردۍ په زړورتیا جنګ وکړه په آخر چې د ټول جهان کافران ورته یو شي او مسلمانان یو هم نه غږ کوي تش قراردادونه او جلسې او جلوس دا څه شی دی جلوس بلا فلوس د چا په لاس کې وسي هغسې نشي
مسلمانانو باندې ابتلاګانې راځي، امتحان، خو چې مسلمانانو همت نه پرېښي خدای پاک بیا ولا عزت ورکوي او هغه شکست ولا خدای پاک سید الکائنات نه زیات تکلیفونه په چا نه دي راغلي. په خپل وطن کې په یو دره کې شیب ابي طالب کې بند کړ، هغه او د هغه خاندان کې مسلمانان، په کافرو کې صرف ابو طالب سے نور ته ټول جدا، لین دین بند، خرید و فروخت بند. قسم دی هغه کسان چې ورسره وو هغوی وي موږ به څرمنې خوړلې او ګونګټان هم خوړلي دي، ځکه سبوونه د خدیجې بیبي خپلوانانو چېرته به یې د شپې اوښ بار که په دانو یا د وړو، هغه به یې داسې په پټه ادارې ته ور اداره اوس هم مکه مکرمه کې د سړی چې مینا ته ځي او په دې اوږده لار اداره اوس ټول آباد دی، ښار دی، آبادۍ دي، دوکانونه دي. 3 کاله هغې کې بند او معاهده کافرانو لیکلې او بیت الله کې ځوړنده کړې وه چې د دوی سره لین دین، د دوی سره نکاح، د دوی سره خرید و فروخت، دوی سره خبرې هر څه بند. خدای هغه دور هم ختم. ابو طالب وفات شو، حضور پاک ډېر خفه او ډېر تکلیف پرې زیات شو. لار طائف ته هلته د بني ثقیفو سردارانو وی که دوی ایمان نه وړو خدای پاک مسلمانانو ته څه طاقت ورکړي. یو سردار سره ملو شه او ورته وي ته پیغمبر یې، ټوخې ورپورې کوي. بل ورته وي خدای ته بل څوک نه میلاوېدل، ته ورته ملو شي د پیغمبرۍ دپاره. فلولا القي هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. په طائف کې فلانکي سردار دی، په مکه کې فلانکي سردار دی، هغه پیغمبران کېدل نو ته پیغمبر شه. یو ورته وایي که رښتونی خو تا سره خبرې ښه نه دي، هسې نه چې عذاب راباندې راشي، او که دروغجن نو تا سره خو دروغجن سره خبرې نه دي. روان شو او بیا صرف په دې مو هلکانو ته یې ویلې په کاڼو دا لیوني راغلي ما به اورېدلي داسې په ناتون کې یو دی یو ورسره ملګری دی خادم زید بن حارث، دومره وویشته چې هلته یو ځای دی طائف کې، هغې ته مسجد الکوح وایي، یو کنده شان ځای دی او هلته پناه شو په دې غرض چې دا واړه نولي په ګټه تېرې ګټې او دا جومات نوم دی مسجد الکوح. کوح د دې لیچې طرف ته وایي. دا ظالمان ورل په کاڼو یې خو هم ویشتل، خو یو لویه ګټه یې پرې ورغړوله، ګټې ته اړم شو ورغړی پرې، چې هغه ګټه وروزغړی د هغه ورته لاس داسې کړ، بس ودرېده ګټه. نو هغه ځای ته مسجد الکوح وایي د لیچې. بیا حضور پاک خدای ته وایي خدایه زما خدای قوم سره نه دشمني شته نه مې جګړې شته، ستا د دین خبره کوم، ما ته دا دوی مې ذلیله کوي، دوی مې وایي، دوی مې سپکوي، کنځلې راته کوي. خدایه چې ته رانه ناراضه نه یې نو زه په خیر دی په دې به صبر کړم، خو چې ته رانه ناراضه. خدای ملایکه راولېږله جبریل علیه السلام، وی ته ورته ووایې څه غواړې؟ دا یې د غرونو ملایکه مې درولېږله چې څه حکم ورته کړي. جبریل سلام واچوي صاحب دغه شان د خدای طرفه حکم دی او دا ملایکه د غرونو راغلې ده چې څه حکم ورته کوي چې هغه وکړي. ملایکې سلام واچوي صاحب د اخشبین په غرونه دي، دا ټول د دې طائف په خلقو را دی کوم چې ټول چې خړاکم سره د باد بچو سره د آبادو یو غواړي وینا شی چې خدای د دې بچو ته اسلام هدایت وکړي. وینا خدای بچی مسلمانان کړه او هغه دشمنان هغه خدای ټول تابع کړي. هر ځای کې داسې تکلیفونه رسېدلي دي خو چې حوصله یې نه ده بایللې او همت یې نه دی پرېښی مسلمانانو. خدای د هغې تکلیف په خوشحالۍ بدلی او دا تکلیف به کله د بیدارۍ ذریعه وګرځي چې خدای ته رجوع کړي، خدای ته وجاړي چې دا ولې خپلو اعمالو نه توبه وباسي. د خدای خو وعده ده ویا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا. د خدای نه بخښنه وغواړئ، معافي وغواړئ، خدای به درته ټول ګناهونه معاف کړي. دا د خدای وعده ده.
د بادشاہ نه د دنیا. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانونه به در باندې وری. ویجعل لکم جنات، باغونه به درکړي. ویجعل لکم انهارا، او یمددکم باموال و بنین، مالونه به درکړي. و بنین او زامن به هم درکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. په یو استغفار چې د خدای نه معافي وغواړي او خدای ته په رښتیا توبه وباسي، خدای دا دومره وعدې کوي. ګورې د خدای وعده ده، د انسان نه ده. یو خو به ته ټول ګناهونه بخي، بارانونه به در باندې وری، مالونه به درکړي، زامن به درکړي، باغونه به درکړي، ځمکې به هم سرز و سبز کړي. دا د خدای وعده ده په قرآن شریف کې. خو که مسلمان توبه وباسي نو د خدای وعده رښتینې ده، زموږ عمل پاتې. خدای د توبې توفیق موږ لم راکړي او دې ټولو مسلمانانو. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة